نن دا ملګری غالب چای ته راغلی او د غالب چای مینوال ناست دي، خلک ورته په تمه دي. تاسو هم کولی شئ چې زموږ سلطه م راشئ او نوی ادرس چې کوم سید جمال الدین ښارګوټي کې دی، د اوله وړه ګولایي کې چپ لاس ته دی امني کمپلکس لاندې د الهام عزت څنګ غالب چای به هلته هم درته اوس رسېږي له خیره او بالکل ستاسو په خدمت کې. موږ سره شیدو چای، پراټې او هر شی، سموسې، رولونه، پراټې به هم شپږ قسمه وي، چایونه به هم 10-12 قسمه وي، شیدو چای، دود پتی، هر رقم چایونه به وي انشاءالله. ستاسو په خدمت کې به وي. سموسې به وي، غټې وړې او جرمن رولونه، تور چای، شین چای، کاوې، دود پتی، هر قسم چې تاسو زړه ورته کېږي. او انشاءالله یو بله خبره چې د مطالعې دپاره به کتابونه وي او ورسره به تاسو ته په هغه وخت کې مناسب چاپېریال مهیا کېږي چې تاسو پکې مطالعه وکړئ. صحیح شو.
شوکه که بند کلک سي السلام عليكم ورحمة الله. أنا خير العريضة. الو ذكر الله. نن دا ملګری غالب چای ته راغلی او د غالب چای مینوال ناست دي، خلک ورته په تمه دي. تاسو هم کولی شئ چې زموږ سم راشئ او نوی ادرس چې کوم سید جمال الدین ښارګوټي کې دی، د اوله وړه ګولایي کې چپ لاس ته دی امني کمپلیکس لاندې د الهام پیزا په شان غالب چای به هلته هم درته اوس رسېږي له خیره او دلته به ستاسو په خدمت کې موږ سره شیدو چای، پراټې او هر شی، سموسې، رولونه. پراټې به هم شپږ قسمه وي، چایونه به هم 10-12 قسمه وي، شیدو چای، دودپتي، هر رقم خدمت به وي انشاءالله. ستاسو په خدمت کې به وي. سموسې به وي، غټې وړې او جرمن رولونه، تور چای، شین چای، قهوې، دودپتي، هر قسم چې تاسو زړه ورته کېږي. او انشاءالله یو بله خبره چې د مطالعې دپاره به کتابونه وي او ورسره به تاسو ته په هغې وخت کې مناسب چاپېریال مهیا کېږي چې تاسو پکې مطالعه وکړئ. ډېره مننه. خیر